السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر ادا کول پر موږ باندې فرض دی، واجب دی. خو دومره درته وایم چې یو انسان ته الله دومره عمر ورکړي چې دنیا پیدا سوې ده او بیا تر قیامته پورې به نو څونه کلونه یې موږ ته اعتقاد نه رامعلومېږي چې دغه ټول عمر د سړي ژوند وي او بیا د ټوله مځکه سکروټه وي او په دغه سکروټه برسېره سړی ولاړ وي، پر سجده باندې پروت وي، نو به څونه تکلیف یې ګوره. پر اور باندې ناسته، پر اور کښېنستل، دا خو بیخي تکلیف دی. اندې که دونه په زحمت سره موږ الله امر کړي چې دوی به پر سجده باندې پراته یاست تر قیامته پورې، خوراک و څښاک به نه کوئ، خوراک و څښاک خلاصوم لکه ملایکې، خو دومره په زحمت و په تکلیف سجده کوئ چې لاندې به اور تر در لاندې د رسول الله اسلام د شکر سجده به کوئ. لا هم موږ د شکر نو ادا کوله، یا مځکه یخی وي پر د یخي سړی پر سجده پروت وي، یا مځکه اژغنه وي پر د اژغو سړی پر سجده پروت وي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر موږ نشو ادا کولی. علماء کرام یې وایي دا درود شریف: اللهم صل علی محمد و آله وسلم واجزه عنا خیر الجزاء. دغه کار اورې درې واره سړی ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت شکر یې ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت کې زه شفاعت وکړم، الله به لوړې درجې په جنت کې ورکړي. په ځای درود د مولوي دیوبندي صفحه 45 رقم د درود 23 او په ځای درود کتاب راغلی فارسي، اردو، انګریزي، پښتو. چا غوښتل رابطه دې کړي، غزني صاحب سپین ږیری رابطه کوي، زموږ ټول کلیوال سپین ږیري و ځوانان یې غواړو مالدار بې کړو. جلال آباد کې یو خور د زنانه مدرسه لري، پخوا یې هم ډېر غوښتل، ټول شاګردان یې دی کړي دي چې په ځای درود سره اشنا کړي دي. نو تاسو هم خپل ملګري که لري فارسي ګفتایي په پښتو نه پوهېږي، د هغو دپاره اردو دغه فارسي توضیح کړي. د چا چې اردو والا ورونه شناخته وي په دغه توضیح کې ته هم کوشش وکړي. د چا په وس پرای نور دی چاپ کړي، دا خو د آخرت کټ ده. که اوس ما غږ کړی وای چې پلانکی بینک، اسیا بینک، یا یو بل دی په عالمي سطحه یو غټ بینک چې په دې کې ما ته یو اکاونټ خلاص کړی دی، هغه په میلیونو پیسې جمع کېږي. نو تاسو باور وکړئ څونه خلک به راغلي ول، څونه خلکو به زما پوښتنه کوله چې دیوبندي مولوي صاحب چېرته د بینک کې موږ ته اکاونټ را خلاص کړي، موږ پیسې ډېر شي. زه د آخرت سرمایه در ډېروم، آخرت سرمایه کې لږ ملګري زه لرم، ډېر نه لرم. د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، طاعت په عبادت باندې ځانونه ښایسته کړي، د برات په میاشت کې په عبادت په طاعت مکلف یو او رحم وکړي پر یتیمانو، غرباو، مساکینو باندې. محترمینو دا څو ورځې ما ته داسې مسکینان راځي، یعنې یو ځای زه مېلمه ومه په افغانستان کې یو ولایت کې، نو سړي ته د کور لخوا ټلفون راغلی، مینا ورته وایي، ښځه یې ورته وایي پلانکي د کور اشنا راغلي دي، وایي موږ اوړه نشته، څه اوړه راکړي، ورته اوړه یې څه ورکړي، سهار بې زغمه وخورم. بیا ما ته دا بیخي غریبان دي، ما ته یې بازار ته راوستل، د روژې ورشنې اختر ترتیب به زه برابر کړم. دا بل ورځ بیا بل څوک راغلی، یعنې د داسې مسکینانو چې اوړه مو ورواستول، دا یو پارسل دې نه یې کړو، دا د کرایې پیسې ورسره راکړه. خلکو اولادونه و، معاینه و، ژوند وي له غاړې دي، مزدوري نشي کولی. افغانستان حالات یې خو تاسو ته در معلومېږي. پخوا به خلک پاکستان ته تللي وو، کولا به یې ښایي او غریبي به یې کوله، هغه لارې هم پرې بندې شوې. نو د دغه مسکینانو، فقراو، د مساکینو د ورځې ماتو په ترتیب ولږ ځان خبر کړي.
الله جل جلاله وبشتنا درسوكي ناجر رحمة الله مبارك وإن دير درس شريف سيدي سبب للكيل بالمكال الأوفاء من الثواب كسوق وارش طولو ترازو قرز قيامت آغاز درانسي بتاعت وعبادت مانتي هذه درس شريف جرواي سبحانه وسب درس بيت انظر الموضوع لابن حجر رحمة الله عليه من محترمينه مبارك مياشت مبارك مياشت واكيوي لك برات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ده برات مياشت ده رجب وده خطاية تعالى ده مياشتي وده برات ده رجب ما بانسكي مياشت تيور سخا بيلا ياست نبدأكي غفلات مكة بس فاركيم اسلام الګوره جلاس مې کوټې ته ننوتم ما زه په ځای درود بیان وکړم نو چې زه په دونه ستړي حالاتو کې ټوله شپه مو مزل کړی دي او لاره بنده ده واوره سوې دا هم بیا ځان در خلاصوم تاسو نو کوشش وکړئ چې یو واره زموږ په ځله درود کتاب تلاوت کړي موږ به هم په ثواب کې برخه غټه سي تاسو به هم زموږ سره په دا ټولو طاعت و عباداتو کې راشریک سي ځکه که تاسو په ځای درود کتاب تلاوت کوئ موږ هم په ټول طاعت و عباداتو کې په دعا کې م یادوو در بخښي یم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه څه وایاست ځئ هلته مجموع صاحب الترزي